إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. در رمضان پا دی مبارک میاش کے منگا دی علمی او ایمانی مجالس و انعقاد کردو پا دی نیت سره چی زمانگا ایمانون پا کی زیاد شی، زمانگا علمون پا کی دیر شی او در روجی دا میاش قیمتی شی او در روجی زمانگا پا خط طریقی سره تیری شی. پا آغا سلسلے کی نن زمانگا 12 نمبر مجلس دے چی پا دی کی با منگا هماغا تیرشی موضوع مخیط بوزو. موضوع سوا دا شیطان دشمنی زمان سره دا عام موضوع بیا بکی دن نقاط رازی. دا شیطان دشمنی زمان سره، شیطان زمانگا ابدی ہمیشہ خطرناک حرسناک دشمن دے. ناول منگ دا خبر شروع کردو چی دا شیطان شارونا او چلونا اسی منگ ذکر کولی وسو دی دا پارا چی منگ تا پتا ہوگی چی دا سمر خطرناک دشمن دے. بیا پاگی پسی با ذکر کو دا شیطان دا بچکی دو لار دیری طریقی دی اللہ پا توفیق سر ببینو انشاءاللہ. دا شیطان دا چلونا او شرونا یو سو نورون بینو منگ سو بین کرو یولس اخرنے سو چی سو کا گرمے کئی نو شیطان دا غخلی تورننوزی. 12 یو حدیث امام احمد بن حنبل راوڑے او شیخ البانی سے کڑیم دے. داغین دا ثابتی گی چی شیطان وی داغ چا سر اوبس کی چی سوک پولار اوبس کی. شیطان داغ چا سر اوبس کی چی سوک پولار اوبس کی. فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان. حدیث دیس الفاظ دی. یو دم دا شیطان چل لے او شری لے چی تا پولار اوبس کی اگر دا سرسکی. مختصر اشاره بو کو دے مسئلی تا چی پولار اوبس کس حکم لری. نو پا دی که دمانی حدیثون هم را گلی بلکہ روایت کی را گلی چی دا کستی الٹیو کی چاہی چی پولار اوبس کری. او بدیس روایت هم دیر دی او آثار دا صحابه کرامو چی دا کار جائز دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخبر ثابت تی چی پولار اسکلی دی اوبا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نور صحابه کرام. نو حدیثون با پا دی طریقی سر راجم کو چی اصل دا دی سنت طریقه دا دی چی پا ناستا اوبس کا پکار دی او که ضرورتی یا دناستی وقت نی یا زینی مناسب یا یو کار کی تعدی نیس خبر نرا دگا ٹیم کی پولار او با سکیش. خو سنت طریقه داره، سنت منگوائیو او کله چی سنت ویلی شید نو بخبلا بکی دا خبر رالا چی دا سنت سو پریدی نو آگا سو گنانگار نده. چی سوک سنت پریده گنانگار نده. زکی چی علتا دو قسم حدیثونه دی که دا جواز دا حدیثونه نه نو خبر بلکو واضحه ده چی بای پا اولالا او بس که پا هر حال حرام دی. و چون که دا جواز حدیثونه پا کمشتی نو مسئله به حدیثی شوا چه پا ناس تا او بس که سنت دی
او غوره طریقه ده. که چرته ضرورت یي نو بیا په ولاړه اوبه څکه جایز دي. والله اعلم. دیارلسمه خبره د شیطان یو دی چل ته ګوره او شر ته چې کله یو انسان اوده شي نو د شیطان د هغه په دې سر باندې 3 غوټې ولګوي. کله چې د انسان اوده شي نو شیطان د هغه په سر باندې څو غوټې لګوي؟ 3. او دا غوټې ولې لګوي؟ چې د عبادت طرفانه سي. بارک الله فیک. چې د عبادت طرفانه سي د دې لپاره 3 غوټې ولګي او په هره غوټه باندې چوف کوي، منتر پې وایي او بس چې بیا دا سړی پروت وي. حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یعقد الشیطان على قافیة رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد. تاسو کې چې څوک وده شي نو شیطان د هغه په سټ کې د سر د اخرنۍ برخه چې ده نو شیطان د هغه په سر باندې 3 غوټې ولګوي اذا هو نام، کله چې وده شي. په هره غوټه باندې دا خبره کوي علیک لیل طویل فرقد. علیک لیل طویل فرقد، اوږده شپه پرته ده، اوږده شپه پرته ده مه پاسه، اوږده شپه پرته ده مه پاسه. په هره غوټه باندې دا خبره کوي. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده. که دا سړی ویښ شي راپاسي او الله یاد کی انحلت عقده نو یو غوټه دې کولاو شي. فإن توضأ انحلت عقده، چې بیا دی اوده شو کی نو بله غوټه کولاو شي. څو کولاو شو؟ 2. فإن صلى انحلت عقده، نو چې کله دی د منځو کې نو 3 غوټه کولاو شو. فأصبح نشيطا طيب النفس، نو دی په دې حال کې سحر کې چې چستی پکې، چاقی، خوشحالی، طبیعت مزیدهری. وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. او کچرت دی الله یاد نکی او دس ونکی منز ونکی نو په دې حال کې سحر کې چې سستی پکې، ناراستی پی، او خبیث النفس دا نفسی بدبدی، زړه تنگی، سای ډوبیږي، طبیعت خرابی. چې کله دی هغه مونځ ونه کړي، الله یاد نه کړي او ذکر ونه کړي. ولې هغه غوټې پاتې شوې، غوټې کولاو نه شوې. غوټې کولاوېدو چې کومه لار وه هغې خو دی ورنه راغی. نو ولې یو سړی راپاسي ولې نه؟ اوس دا بله مسله ته بیان کړم. دا کوم سړی چې نه راپاسي، نه ذکر کوي، نه اودس کوي، نه منزل راپاسي، نو دی خو د شیطان دغه کوم منتر چې پې هغه وایي، کومه خبره چې ورته کوي خو یې منلې ده چې اوږده شپه ده پرېوځه. خو یو بله وجه درته بیانه کړم. امام بخاري امام مسلم حدیث راوړی دی، عبدالله بن مسعود وایي ذکر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عفوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د یو سړي تذکره وشو چې هغه ټوله شپه اوده و تر دې چې سهار راپاڅي. ټوله شپه اوده څه معنی؟ خوب کې تېره شو نو تهجد یې ونه کړو. دا حدیث یاد کې دا صرف تهجد یې نه دي کړي، د دا حال دی. یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا نه دي. صحابه کرام خو ډېر تقوادارو، فرض منځونه خو کېږي، خو د یو سړي تذکره وشوه چې دی ټوله شپه اوده او سهار له راپاڅي.
یعنی زمونږ د زمانې نیک عمله سړی دی سم خیال دی سهار منزل خو راځي که خو تهجد نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه اوس پرېږدئ دا دې سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې میچازي کړي دومره دی د شیطان په دغه کې راغی ځکه چې په غوږونو کې ته میچاز وکړه به د پاره موده دی او دا غوږونه ولې یاد شو بل ځای ولې نه یادېده په دې سره سړی راپاسي او د الله دې قدرت ته وګوره لکه هسې دا مخې ته خبره راغله څوک قادر باچا دی کله چې ته وده شي نو ستا دا سترګې بندې شي که ستا خوا کې څوک څه کوي کیني پاسي ړکي هر څه چې کوي تا ته نه ښکاري بلکې ته داسې شي لکه مړه او ځکه دې ته ویل کېږي وړوکی مرګ خوب وړوکی مرګ دی او صرف د هر څه ګوره د اندامونه الله ستا بند کړي او دا غوږ کار کوي ته وده او دا غوږ کار کوي که دې غوږ کار نه کولی راته به وبیا ځکه چې د بعضو غوږونه کار کوي هم نه پاسي چغه ورته وي خو چې دا غوږ کار نه کولی نو بیا به دې لاس یې مړه کولی او پوره کشتي به دې ورسره کولی نه له پاسېدو داسې کړه د الله قدرت ته چې ټول بدن داسې پروت دی چې لکه مړی او غوږونه ښه صحیح کار کوي نو شیطان ولې د دې انسان په غوږ کې میچازي کوي ځکه چې په دې سره دی راپاسي نو دا سړی چې یعنې ځان یې څومره سپک کړو چې خپل غوږ یې ځای وګرځو د ګندګۍ د شیطان خپل غوږ یې ځای وګرځو د ګندګۍ د شیطان دا کوم ملګري چې په منځونو کې کمزوري دي د سحر په منځه کې او د تهجدو په منځه کې د هغو ټولو غټه وزم د حدیثونو کې بیان شوي شیطان ورته اوږده شپه ده اوږده شپه ده او داسې خبیث دشمن دی زموږ د شیطان که نه لکه اوس ته کار لره پاسې سهار 4 بجې ستا ډیوټي ده 4 څومره وختي دی د 4 نه وختي به کېږي په توره تیاره ځي په 3 بجې ستا ډیوټي ده په دې 3 بجې چې ته پاسې شیطان تا ته دا نه وایي چې اوږده شپه ده لکه دغه ټیم کې ته دا خبرې نه کوي چې زه اوږده شپه ده او پرېوځو نه 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 ګاډی په ده پسې راځي کوم ګاډی چې دی کار له بوځي یا د ده کار شروع کېږي په 3:30 بجې په 3:30 بجې ورته غواړي دی ورته په 3 باندې تیار ناستي نو دومره زمونږ د دشمن ته وګور دومره هوښیار دی صرف تا بندۍ د الله د بندګۍ نه بس دقې سره کار دی چې ته په څه طریقه باندې د الله د بندګۍ نه بند شي ته مونځ ونه کړې ته تهجد ونه کړې ته د قرآن تلاوت ونه کړې دقې کوشش دی نو یو د شیطان شر او چل دا شو څو شو 14 دا دی چې کله چې د انسان وده شي نو شیطان د ده په پوزه کې وخت تېروي حدیث ابو هریره رضی الله عنه د امام بخاري امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا استيقظ احدكم من منامه پتاسو کې چې څوک د خوب نه راپاسي فلیستنثر 3 مرات نو پوزه دې سون کې څو پیرې 3 پیرې ولي فان الشیطان یبیت علی خیاشیمه نو شیطان د ده په پوزه کې شپه تېره کړې ده دم د شیطان ګوره شر دی او چل دی او ګوره د شیطان ګوره همیشه په ګنده او د ګندګۍ په ځایونو کې ګرځي همیشه د ګندګۍ په ځایونو کې دی ګرځي راګرځي چې پلیت دی 15 د شیطان دې شر او چل ته وګوره
چې د آدم د بچی یا د انسان په بدن کې په هغه ځایونو کې ګرځي په کوم ځایونو کې چې وینه ګرځي او دغه شان د وینې په شان ګرځي په دې بدن کې. نو ګوره دې کو زموږ لپاره فایده څه ده؟ څنګه چې دا وینه ستا د بدن نه جدا کېږي، جدا کېږي څوک داسې شته چې دا وینه د خپل بدن نه ټوله وباسي او د دې ژوند دی نه جدا کېږي. نو دغه شان دا شیطان هم ستا نه جدا کېږي. شیطان هر وخت تا سره دی، هر وخت د شیطان دا کوشش دی چې زه دې ګمراه کړم. حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دی ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. څنګه چې دا وینه د انسان په دې رګونو کې ګرځي نو په دې کې شیطان هم ګرځي. یو بله مسلې دپاره به یو بلې مسلې ته به اشاره وکړم د فایدې دپاره چې پیریان د انسان جسم ته ننوځي د الله په اذن سره. بعض ګمراه فرقو وله د دې نه منکر دي، خو په دې باندې الحمدلله ښه واضحه دلایل شتي. په قرآن کې پم دلیل شتي الا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دې کې د مس تذکره راغلې چې شیطان په چا باندې راشي ولېونی کي، پیرې پې راشي ولېونی کي. حدیثونو کې ډېر حدیثونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته یو زنانه راغلې وه، توره زنانه وه. نو هغې دا ویلي چې یا رسول الله په ما باندې د میرګي بیماري راځي. او دغه شان یو ښځې ماشوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راوستی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دم واچو اخرج عدو الله اې د الله دشمن راوځه. نو پیرې د انسان جسم ته ننوتی شي او ورننوځي د الله په اذن سره. په دې زموږ ایمان دی، د ایماني مسله ده. خو چې څومره د انسان دینداري او الله ته نږدې نو دومره الله حفاظت کوي. زموږ په دې علاقو کې او په دې ملکونو کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي، خصوصا په چا باندې؟ زنانو باندې. د هغې وجه بېدیني ده، اذکار ویل نشتي، الله یادول نشتي. بس چې خبرېږي جو دویمه درېیمه ښځه چې ګورې په یې پیریان دي. او بس ښځې پکې داسې هم شتي چې دروغ وایي، هېڅ پیریان پې نه. خو دویم یو چل جوړ کړی چې دا خپله خواښې تنګه کړي او دا خپل خاوند تنګ کړي، یو وخت په وخت په ځان باندې پیریان راولي. نو کله چې انسان د الله ذکر پرېږدي که نه، خصوصا د سهار ماښام اذکار او د هر فرض منځونه بعد اذکار چې دا دې کله پرېښودو نو بیا به دې هر قسمه مصیبت په دې بیا تنګوي. او چې دا دې وي نو الله به د هر شر نه، شر د هر مخلوق نه، که پیری دی که انسان دی او که هر څه دی، الله به د هغې نه به ساتي. شپاړسمه خبره دا یاده کوي، څوک چې سندرې وایي نو شیطان د هغه د پوزې په دې سورو کې پوکي کوي. امام احمد دا حدیث راوړی په صحیح سند سره، قد نفخ الشیطان فی منخریها. کله زنانه په خوږ اواز باندې لګیا او سندرې وي، په خوږ اواز باندې اواز یې اوچت کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی شیطان اوس د دې په پوزه کې پوکی کړی دی. نو دا چې لګیا دي دا دمان دا اواز هم د شیطان دی. لکه سورت بني اسرائیل سورت اسراء کې دا خبره شتي چې شیطان الله ته ویلي یا الله زه به ستا د بندګان ګمراه کومه.
الله ورته وی بس صحیح شو ستاره دوی سره مقابله شو خپل لښکرې پرې راوله که په خپل اواز یې ګمراه کړي او که په هر څه کې کوه او زه به هم دوی ته پیغمبران ولېږم دین به ورته بیان کړ هر څه به ورته واضح کړ مفسرین وایي اواز د شیطان هغه به یې ټنګ ټکور او سندري دي اواز د شیطان څه شی دی ټنګ ټکور او سندري په دې طریقې سره شیطان خلک ګمراه کوي دا ټنګ ټکور والا چې دي دوی شیطان د دوی نه انتهایی خوشحاله دی ځکه چې د هغه په اواز دوی لګیا دي او بیا چې شیطان کله د دوی په پوزه کې پوکې وکړي نو بیا یې رامنې کول ډېر ګران دي الا ده که الله وغواړي دی به دوی نشه وګرځي چې د سندرې نه ویلي د ګډۍ نه کړي که نو په دوی به وخت نه تېرېږي که معمولي ګړز سرته اوړي د هغې سره دوی که معمولي ګړز اوري دوی ورسره پاسي ګډي په ډک محفل کې هم ځان نشي راټینګولی ځکه چې دا بیا د دوی وایي مو دا زموږ د روح غذا ده الله اکبر زموږ د روح غذا خو الحمدلله هغه قرآن دی هغه دین دی نو چې د چا د روح غذا سندرې وګرځي نو ده به څه حالي دا سندر والا دا ډمتوب والا او دا ډمان دا یقیني د شیطان په لار روان دي یقیني د شیطان په لار روان دي ولسمه خبره دا یاده کوي چې شیطان دا بنده د خپل دین نه اړوي دا شیطان دا بنده د الله د دین نه اړوي چې دی دا حلال حرام کی او د الله سره شرک وکړي حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه دا خبره بیانوي انی خلقت عبادی حنفاء كلهم الله وی ما د خپل بندگان ټول په فطرت ته توحید باندې پیدا کړي دي دا ټول بندگان زما حنفاء د شرک نه مایلو وانهم اتتهم الشیاطین خو په دوی باندې څوک رالو شیطانان پرې رالو فاجتالتهم عن دینهم دی شیطانانو دا کارو کو چې دغه پاک خلک د په فطرت ته توحید باندې چې وو دغه پاک خلک یې واړول د هغوی دغه صحیح دین نه وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا او دی شیطانانو الله زما دی بندگانو ته امر وکړو چې حرام کوي په ځان باندې هغه څه چې ما ستاسو لپاره حلال کړي دي الله وی شیطانان زما دی بندگانو ته وی امر وته کوي چې حلال کوي حرام وګڼي په ځان باندې هغه څه چې الله حلال کړي دي او دی شیطانانو ته امر وکړو زما دی بندگانو ته الله وی چې تاسو شرک کوئ د الله سره هغه شرک الله وی چې په هغې څه دلیل نه دی نازل شوی نو شرک خو انتهایی د شیطان خوښ دی ولې دین اخوا بله ګناه نشته شیطان چې کله تا د راځي د هغې طریقې یاده که ګوره شیطان تا له داسې एकदम نه راځي دی به په مراتبو باندې راځي د شیطان لوی کوشش دا دی چې انسان په کفر او شرک کې واچي د شیطان د ټولو نه لوی کوشش دا دی چې دا بنده په کفر او په شرک کې واقع شي که چېرته په کفر او په شرک کې واقع نه شي نو بیا لوی کوشش یې دا دی چې دی په بدعت کې واقع کړي په دین کې نوي کارونه چې د اصلي دین کې پاتې شي که په دې کې هم دی پې کامیاب نه شو نو بیا دا کوشش کوي چې دی په
گناہونو کی واقع کی کبیره گناہونو کی عام نور جدی چې کله دی کم نشي نو بیا دیسی دا واړو گناہونو کی را گیر کی که دی کم نشي او دا سړی دی تقواداری نو بیا په دی مباحو کارونو کی ونخلی آگه کارونه چې نه پکی ثواب شتی و نه پکی گناه شتی نو وین خلی مړه مباح دی مړه جایز خودی کنه نو پاگی کی دومره ونخلی چې عبادت تی پاتی شي نو اجر دی پاتی شي نو شیطان خو ډېر هرسناک ته پته چې دا بنده اوس په دې طریقه نشم راګیرولی چې په یو ګناه کې واقع شي خو راشه په دې طریقې راګیر کړه چې ثواب ونه ګټي راشه په دې طریقې راګیر کړه چې ثواب ونه ګټي بیا ستا زړه کې به وسوسې پیدا کوي دم د شیطان یو طریقه ده پرون پې ما خبره وکړه هغې له بیا نه ځم پرون خبره زموږ دا خبره وکړه نو ځان هوښیار ساتئ ځکه چې دشمن زمونږ څه دی هغه هوښیار دی زمونږ دشمن ګوره کم عقل نه دی دشمن زمونږ هغه هوښیار دی اخرنی خبره به ذکر کو د شیطان چل هغه دا چې شیطان دا کوشش کوي چې دا بنده دی وړو ګناهونو ته په سپک نظر وګوري حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی ولكن قد رضي منكم بما تحقرون شیطان په دې سخت خوشحالیږي چې دا بندگان د الله د وړو ګناهونو ته په سپک نظر وګوري او د ګناهونو ته په سپک نظر وګوري ولې چې سپک ورته ګوري نو بیا به پکې په مخه واقع کېږي چې کله دا بندگان دی ګناهونو ته سپک ګوري نو بیا به پکې په مخه واقع کېږي د دې د لاسه د شیطان لوی کوشش دا دی د شیطان لوی کوشش دا دی چې د بنده په دې زړه کې د ګناه معمولي درته ښکاره کړي مړه زه خیر دی دا مړه زه خیر دی نه دا ډېر خطرناک ټکی دی مړه زه خیر دی اوس د الله په نافرماني کې خیر په ګناه کې خیر د کوم ځای نه راځي چې مړه زه خیر دی نو دا اتلس شرونه او چلونه اگر که نور هم دي چې سړی را جمع کوي خو بیا به دا موضوع ډېره زیاته اوږده شي او دا ما ته ښکاري چې بلکې د دې سي چې دا درېیم مجلس دی په دې موضوع کې او یو پکې بل به هم ضرورت راځي نو دا موضوع به زمونږ ډېر اوږده شي په دې به اکتفا وکړو اوس راځو الحسن الحسين له الحسن الحصين معناه مضبوطه قلا د شیطان په مقابله کې چې ته په دې قلا کې دننه پټ شي او د شیطان د ګزارونو نه بچ شي نو هغه کومه لار ده چې دا بندګان اختیار کی نو د شیطان د شر نه به بچ شي ډېرې خبرې دي په دې کې یو څو به ذکر کوو انشاءالله ډېرې طریقې دي یو څو به ذکر کړو چې زموږ د وروڼه او خویندې او ملګري پوهئ موږ د شیطان د چلونه او شرونه ولې ذکر کړو دې لپاره چې تا ته پته ولګي چې دشمن ستا څومره چالاک دی څومره خطرناک دی اوس چې دشمن خطرناک دی نو تا ته به انشاءالله د الله په توفیق سره دا لار وموښیو چې د دې خطرناک شیطان نه به او د دې دشمن نه به بچ کېږي څنګه الحمدلله الله ګوره زموږ د شیطان دشمن کمزوری ګرځولی دی الله سبحانه وتعالی زمونږ د دشمن چې د شیطان دی دی کمزوری ګرځولی دی الحمدلله خو په هغه چا زورور دی چې څوک یې په ځان زورور کړي او محنت ونه کړي کوشش ونه کړي بس په هغه چا زورور دی اولنی کار څه به کوې چې د شیطان نه بچ کېدو غواړي الاخلاص په ځان کې اخلاص راوستی ابلیس نم پته ده چې دې اهل اخلاص نشي دوکه کولی نو الله ته ویلو فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین
ای الله زه ستا په عزت باندې قسم خورم چې زه به ستا دا ټول بندګان ګمراه کومه سوای د کومو نه چې هغه چاڼ شوي دي مخلص دي او کې اخلاص دی ذکر علماء وی الاخلاص هو سبیل الخلاص من الشیطان اخلاص په ځان کې راوسته د شیطان نه د خلاصېدو لار ده او اخلاص والا څوک دي هغه چې د هغوی ټول عملونه د چا دپاره دي د الله دپاره ویناګانې د الله دپاره ورکړه د الله دپاره کوي منع کول د الله دپاره کوي محبت د الله دپاره کوي دشمني د الله دپاره کوي امام ابو داود حدیث راوړی دی کنه من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله چا چې د الله دپاره محبت وکړو د الله دپاره بغض وکړو د الله دپاره ورکړه د الله دپاره منع کړه فقد استکمل الایمان ایمان یې پوره شو ځکه العلامه الشيخ السعدي رحمه الله هغه شاعری کی ویلی دی سمه زیداره شاعری کړی ده وی عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن وی زړونه ټول خپل زړونه نیکان خلک یادي وی نیکانو خلکو د خپل زړونه اړولی دي د هرې مشغولتیا نه د هر کار نه یعنی توجه صرف د الله طرف ته ده د دین طرف ته ده نور چې څه د هغې نه زړه اړولی دی قد فرغوها من سوى الرحمن دا زړونه یې فارغه کړي دي سوای د رحمان سره د محبت نه یعنی په زړونو کې څه پراته دي د الله سره مینه پرته ده حرکاتهم دې دپاره مې وي دا شعر حرکاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان دغوی حرکات ناسته پاسته دغوی ارادي دغوی سوچ فکر څه چې دي لله ټول د الله دپاره دي لا للخلق د مخلوق دپاره پکې ذرم نشتي والشیطان او نه د شیطان دپاره کوي نو معنی دا شوه چې اخلاص ولا ظاهرا او باطنا چې څه کوي د چا دپاره کوي د الله دپاره کوي نه د ریاکارۍ په نیت کوي نه چاته د اورولو په نیت کوي نه دې دپاره کوي چې څوک د دوی شکریه ادا کړي او نه د دنیا دپاره کوي چې څه کوي د الله دپاره کوي نو چې څوک هم مخلصي اخلاص پکې رب العالمین د شیطان نه ساتي د یو کار شو دویم د قرآن تلاوت ډېر کول د قرآن تلاوت ډېر کول څوک چې د قرآن تلاوتونه ډېر کوي دی د شیطان نه بچ ساتلی کېږي د الله په اذن سره که ته دا وایې که نه چې یاره زموږ د دشمن خو ډېر هرسناک دی ده نه بچ کېده څنګه دي نو یو خو اخلاص او دویم د قرآن تلاوت ډېر کوو د شیطان نه به بچ په دې باندې دلیل له امام ابو داود یو حدیث راوړی ابو قتاده وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم خرج لیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شپه د کور نه ووتو فاذا هو بابي بکر يصلي د ابو بکر صدیق په کوټه باندې تیر شو هغه مونځ کو تهجد کول يخفض صوته و د ابو بکر صدیق د اواز سو ډېرې کم کړو ومر بعمر بن الخطاب فعمر باندې تیر شو وهو يصلي رافعا صوته عمر اواز ډېر تیز کړو فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم ادوانه چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا ابا بکر ای ابو بکر مررت بك وان تصلي زه پرون په تا باندې تیر شوم ته لمونځ کوو تخفض صوتک اواز دې ډېر کم کړی
هغه یا رسول الله اسمعت من ناجيت یا رسول الله. الله اکبر. وی د الله پیغمبر هغه چاته چې مې اورولو یو هغه واورېده. څوک؟ الله. د مؤمن سوچ دی هغه چاته چې مې اوروله هغه واورېده. دغه شان چې هر کار ته کوې که نه وی هغه چا داسې و هغه چا دپاره چې مې کول هغه ولیده. که اوس ته یو کس له پیسې ورکې صدقه ورکې زکات ورکې نو دا شیطان به هم تا ته دا وایي او کوم چې انسي شیطانان دي دوی به هم تا ته دا وایي مړه مخامخ یې ورکوه چې خلک یې ویني او شکریا به دې ادا کړي او دا به ووایي او دغه به ووایي زړه کې به دې وسوسې راځي. ته دقه ورته ووایه هغه چا دپاره چې ورکوم هغه یې دي. وایي زموږ د پښتنو د اکثر کارونه د بدل دپاره یي. دا مې یو حقیقت دی. جنازې لکه ځینو ډېر کم پکې د الله د رضا دپاره شي او دا ډېر که نور هم راکاږم بیا هم کم دی. اکثر زموږ د پښتنو جنازې د څه دپاره بدلې ځکه زموږ په جنازې کې راغلی یا امید دی چې زموږ ایله به راشي. دغه شان د دوی د بیمار تپوس هم بدل دی. دغه شان د دوی لاسنیوي او تعزیت له تله دا هم بدل دی. اوس ته روانې جنازې له او ګڼه کې هلته ولاړ وي او دغه ونه لیدې چا کور کې چې مړی شوی دی څه فرق کوي؟ ولې فرق نه کوي؟ اچھا دپاره چې کوه خو ولیدې که زمونږ هغه بیا په تعزیت کې ولاسنیوي کې ورته ووایي ډېره ګڼه وه ولې دا خبره کوي چې بیا څه ومه ډېره ګڼه ووایي د آخري وخت کې خو سمایل جوړ شو فلاني وایي ته خو پکې ولاړ وې او په دا کې صبر ول چې اوس دی دغه واوري دا مالک چې وایي یا د کور د مالک یا د چا کور کې چې دا غم شوی دی وي دی خو راغلی زم دې خبرې ته څه ضرورت الله ته ولیده که نه که ته د الله د رضا دپاره تلی او د ثواب ګټلو دپاره تلی خو بس خبره ختمه شوه الله ته ولیده که ښکاري داسې چې د دې خلکو مقصد د الله رضا کول هغه نه دي هغه د دې انسان رضا کول دي. هر کار چې ته کوې هر کار زما درته د زړه نه دا نصیحت دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا یوه خبره یاده کړه ډېره قیمتي خبره یې کړې ده وی اسمعت من ناجیت یا رسول الله ای د الله پیغمبر هغه چا ته چې مې اوروله هغه چا دپاره چې مې لمونځ کوو هغه اورېدلی چې څه کارونکې څه کار پټې کوو د نیکۍ چې کوم کار کې او دا ورسره وایي هغه چا دپاره چې کوم هغه یې دي. بیا عمر ته وی مررت بک وانت تصلي رافعا صوتك وبرست اواز ډېر اوچت و یعنې ابوبکر هغه اواز ډېر کم و او ستا هغه ډېر اوچت و هغه وی یا رسول الله اوقظ الوسنان واطرد الشیطان وی اواز خو زه په قصد یې ځوم چې دا ویښ راپاسي او د شیطان وزغلي د عفوا د اوده راپاسي او شیطان وزغلي یا رسول الله دا خو زه دې دپاره کومه چې شیطان وزغلومه او د اوده چې کوم پراته دي چې تهجد یې نه راپاسي چې دوی راویښ شي. دې کې زموږ دلیل څه عمر بن خطاب وی شیطان په څه تښتومه په دې تلاوت د قرآن سره دې ځلې دې ځینې تښتوم د دې ځینې زغلومه نو څومره چې ته قرآن وې شیطان به تا نه لرې څومره چې د قرآن تلاوت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه حدیث داسې دی وی یا ابا بکر ارفع من صوتك شیئا او عمر ته وی عمره وقال لعمر اخفض من صوتك شیئا ابو بکر ورته لږ اوچت کړه دا اواز دی او عمر ته لږ اواز لږ کم کړه. مقصدي خبره د حدیث کې زموږ هم دقه وه چې څومره ستا د قرآن سره تعلق وي دومره به د شیطان د چالونو نه او د چال نه او د جال نه د دې نه به بچي او چې د قرآن نه لرې کېدې
نو شیطان ته لار کولاویږي، شیطان ته به لار اسانیږي، هغه د باندې بیا ښه په اساني سره حمله کولی شي. اهل القرآن، قرآن والا چې څوک دي شیطان په هغوی زورور نه دی. وجه دا چې د هغوی رابطه د الله سره مضبوطه ده. نو چې د الله سره رابطه مضبوطه ده په دې طریقې یا په دې طریقه چې الله کلام ډېر وایي یا دی تفسیر وایي ترجمه ټولې خبرې پکې نه راځي. په دې طریقې سره د هغوی د قرآن سره رابطه ده. نو دا رابطه په حقیقت کې د الله سره ده. نو چې د الله سره د رابطه مضبوطه شوه شیطان په تا نشي زورور کېدی. څو کارونه شو؟ دوه. دریم د سورة البقره تلاوت ډېر کول. د شیطان نه د بچ کېدو دپاره دریم کار دا کوه چې د سورې بقرې تلاوت ډېر کوه. حدیث کی راځي امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تجعلوا بیوتکم مقابر، د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. څه معنی؟ تاسو کور کې تلاوت کوئ یعنې هسې دا حدیث دی یو مسلې دپاره دلیل دی. مقبرو کې تلاوتونه نشته. او دغسې یو حدیث کې دا هم راځي چې د کورونو نه مقبرې مه جوړوئ، دا نفلي مونځ کور کې کوئ. یعنې مقبره د مونځونو ځای هم نه دی سوای د جنازې د مانځه نه. دوه مسلې خو واضحې دي. مقبره د تلاوتونو ځای نه دی، مقبره د مونځونو ځای نه دی. هر قسمه تلاوت د قبر سره دا ناروا دی او دا بدعت دی. او دا د مذهبونو چغې چې وایي دي زمونږ مذهب جدا دی او ستاسو جدا دی، او بیا ولاړي د مړي سر ته د سورې بقرې اولني ایتونه وایي او خپو ته اخرني ایتونه وایي، او سحر له روانې چې مړی کم شپې له وشي سحر له بیا روانې مقبرې ته سورت یاسین وایي، او بیا اوومه ده جي او بیا څلوېښتمه ده او بیا دولسمه ده او ختمونه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دا ټول کارونه چې د حرام دي او ناروا دي. او دې کې څوک مني دی امام صاحب؟ ولې؟ نو دا مذهب خو د امام صاحب دی ځوانه. اما په دې کې د امام صاحب او د مذهب ولې نه مني؟ ولې کوي؟ په دې کې خېټه ساتلی کېږي، په دې کې پیدا ده. نو دې کې امام صاحب هم پاتې، په دې کې مذهب هم پاتې، خو چې خېټه وساتلی شي. د امام صاحب ګوره دا سخته فتوه ده، او د امام صاحب د مذهب په کتابونو کې دا مسلې شتي. څومره چې متقدمین علما دي کتابونه ورته وګورئ. هغه زاړه احناف هغه ټولو په نزد دا دي چې مقبره کې تلاوت کول دا مکروه تحریمي دي وایي، دا نشته. او دا ځوان وروره کله قبر سر ته ودرېږي او کله خپو ته ودرېږي او کله وله ختمونه کوي خلکو له صرف دې دپاره چې خېټه وساتي. او دا بین پې داسې لګي د دې دیګونو نه او د دې پروګرامونو نه. یو ملا دی دیګی نن سبا څه وایي پېژنئ به تاسو، هغه وایي په والله وایي که دا خیراتونه څوک به موږ بند کړي وایي دقه شی نه ویلي. موږ یې هر څه پرېښودو ته په تیار یو، خو خیراتونه دله وایي موږ نه پرېږدو، په دې خو زموږ کار روان دی که څه پای ویلي. نو چې دا خیراتونه یو دا غوړي وریجې او دا دیګونه یو دا مزیداره خوشبو ترې راځي، نو مولا صاحب لیونی دی چې تا ته ووایي چې دا کار بدعت دی. چې بدعت ورته وایي ته یې بیا راولي، ته یې بیا نه راولي که. او سبحان الله دا بدعت ما تاسو سره اکثر مخکې ووایي کنه ډېره ښکلې موضوع موږ شروع کړې ده که څوک پکې موږ سره یعنې دا زړی ژوند دی که نه زما په دې خبرو کې سوچ وکړي دا ټولې چې کوم په دې موضوع کې راغستې دي
نو ډېرې قیمتي خبرې دي. ما اوس لږ ساعت مخکې تاسو ته وویل چې شیطان یو کوشش دا کوي چې سړی په بدعاتو کې واقع کړي. په دې بدعاتو کې به ته خرچه ډېره کې او په صحیح کارونو کې به یې نه کې. ولې دلته د شیطان زور ډېر وي. لکه اوس دا سړی دا مولیانې چې را جمع کړي دي د یو خپلوان د مرګ نه بعد او دیګې باندې کړي ده او ویلې سپاري ورکړي دي او جوی زموږ په مړي پسې ختم وکوي. دی ښه په خوشحالي دوه درې دیګه ولم ورکوي او کېدای شي د مولیانو له څه خرچه هغه هم ورکړي. خو بیا ته درته داسې ووایه وایي دلته جومات ته لږ ضرورت دی ورته قالینونه ول اخېسته غواړي وه به نه دې وله زه مړه مه ځان له غریبانان دي او بیا پسې ورشه داسې بدعت او ناروا کار ورته ووایه دومره خرچه پې درله کوي چې ته پوه شې مه کوه. حیران به شي ورته ته. اوس هم اوس ما بل اوس دې ملګرو ته دا ووایي ما اهل بدع چې په خپلو پروګرامونو باندې څومره خرچې کوي دومره دا نشي کولی دا کم چې په حقه دي. په هغوی د شیطان زور ډېر دی چې ویې کوي او په دوی د شیطان زور ډېر دی. بندی یې هر طرف ته زور دی. په هغوی زور دی ویې که ویې که دوی ته مه کوه مه کوه. لکه هلته ولې ویې که بدعت دی هلته مه کوه ځکه چې کار دی برابر دی. نو زموږ د ملګرو دا جوماتونه چې ویني مدرسې ویني غریبانان کمزوري کمزوري حالات برابر او د هغوی هغه چې ویني داسې هر څه به ډېر او دا ګرډ پروګرامونه او دا چې پلانی شیخ الکل او شیخ العرب او شیخ العجم او څه نومونه راوتي نن سبا دا پروګرامونه په دې ښه خرچې کوي. ولې ځکه چې شیطان په دې پروګرامونو باندې خوشحاله. په کوم پروګرام کې چې د بدعت پرچار کیږي د شرک پرچار کیږي د ګمراهۍ پرچار کیږي د ګناهونو پرچار کیږي شیطان په دې پروګرامونو باندې انتهایی خوشحالېږي. خبره شروع د څه نه شو خو لږه اوږده شوه نصیحت چې که ملا صاحب تا ته دا ووایي چې او مذهب کې دا دي چې مقبره کې قرآن ویل نشتی نو بیا یې ته پرېږدې ته خو هم بیا نه پرېږدې. سوال زما د دغه مولیانو نه دا دی چې اوس د امام صاحب مذهب څه شو؟ اوس د امام صاحب مذهب چېرته ده؟ نو بیا دا وایي په مذهب کې خو ډېر اقوال دي او مفتا بهي په کوم باندې چې فتوا ده نو هغه دا بل دی چې جایز دي. بیا به دا خبره شروع کړي. دغه شان د امام صاحب په نس زه راجح قول نه ذکر کوم چې راجح ته او کمزور دغه موضوع اوس زمونږ نه ده خو د هسې خبره ذکر کوو. د امام صاحب په نس دا دي چې په امامتۍ باندې پیسې اخیسته بلکل ناروا دي. زمونږ دی دي که نه دي؟ په دې سیټینګ کې د امام صاحب ویلي نو ښکاره دا شوه چې اصل کې تابعداري د خواهشاتو روانه ده بس. والله په کوم ځای کې چې امام صاحب سره ټکراو راشي که نه او د دوی خواهشات او د امام صاحب خبره جوړه هلته له امام صاحب هم پرېږدي. امام طحاوي رحمه الله دا حنفي دی او ډېر تکړه عالم تېر شوی دی. ډېر ښکلي کتابونه لیکلي العقیدة الطحاویه د مشهور کتاب ده. نو ما دی عالم سره باس راغی د عقیدې په مسله کې نو ما دا خو امام طحاوي هم ذکر کړی وایي طحاوي مړه چا حنفي راوستی دی نو هغه امام یې د حنفیت نه ویوسته. ولې؟ ځکه چې د هغې خبرې د خواهشاتو خلاف. دغه شان ما ته په خپل یو ملا ویلي په دې احنافو کې دیوبندیانو کې عالم تیر شوی دی شیخ عبدالحی لکنوي رحمه الله. هغه هم مذهبي ملا و خو لکه داسې متعصبه نه و ډېرو مسلو کې هغه حق خبره کړې ده.
او ډېر تکړه عالم و، ډېر ښایسته کتابونه یې لیکلي. موږ سره بعض کتابونه شته، ډېر ښایسته کتابونه یې لیکلي دي، ډېر د عدل او د انصاف خبرې کړي دي. دا وایي په دې مسله کې موږ سره دلیل نشته، هسې دا خلک لګیا دي. په دې مسله کې چې کوم دلایل موږ سره دي هغه ټول کمزوري دي. په دې مسله کې چې کوم دلایل دي هغه ټول کمزوري دي. په دې مسله کې زموږ د خبره دا انتهایي کمزور او دا قسمه خبرې هغه کوي. نو ما دې مولا سره باسو، نو ما ورته مې په دې کې خو شیخ عبدالحی لکنوي هم دا خبره کړې، وایي د عبدالحی لکنوي څه مذهب نه دی معلوم. د هغه خبره یې ما ته مه کوه. عبدالحی لکنوي وایي ځان له ګډوډ و. وګوره حق چې څوک هم بیانوي دوی له منډه د مذهب نه وباسي، بیا وله خبره نه مني، او چې هسې کښېني صفتونه به وله کوي. وایي زمونږ امام صاحب د ټولو نه غوره امام دی، وایي که نه وایي؟ امام ابو حنیفه وایي په ټولو کې څه دی؟ غوره امام دی. وایي دا ته چې دا صفتونه کې سوال دا دی دې امام صاحب چې ته د قبر او د دنګولو د پخولو په قبر باندې د لیکلو په قبر باندې د تلاوت کولو حکم چې ته کړی نه، او نه یې څوک ثابتولی شي، نو ته یې ولیکې. وایي دا ته چې د کوم امام صفت کې دا امام چې ته درګاه او دربار او دا قصې د دې باره کې څه ویلي دي یا دې له تللی دی یا یې کړي دي، نه، نو ته یې ولیکې. بریلیانو موږ امام صاحب په مذهب یو، بریلیانو احناف د ځان منسوب کوي. اوس دا بریلیان چې څه کوي دا به امام صاحب کړي؟ نه، په دې کې امام صاحب نه مني. په دې کې به څوک مني؟ احمد رضا خان بریلوي عقیده کې هغه مني. ولې د امام صاحب د عقیدې له څه چل؟ دغه شان اشاعره ماتوریدي دي، که حیاتیان دي که مماتیان دي او که دغه بریلیان دي، اشاعره دي ماتوریدیان دي. ولې تاسو ولې د امام صاحب عقیده پرېښوده؟ څه چل امام صاحب؟ وایي ته چې د دې کوم امام صفت کې ډېر تعویضونو باره کې ویلي چې روا دي؟ نه، نو ته یې ولیکې. ته چې د دې کوم امام صفتونه کې هغه ته ته دا ویلي دي چې زما وینا راونیسه مضبوطه اگر که د قرآن او حدیث خلافي؟ نه، نو ته یې ولیکې. امام صاحب رحمه الله امام ابو حنیفه دا خبره ښه په زور شور سره کړې ده چې صحیح حدیث ته میلاو شو دا د چا مذهب دی؟ زما. وایي تا په دې خبره عمل کړی؟ نه، نو ته څنګه وایي چې دا زموږ امام دی؟ چې حق خبر وکړو که نه حق، اصل کې د امام ابو حنیفه په لار باندې صحیح طور سره موږ روان یو. الحمدلله امام ابو حنیفه زموږ مشر دی او موږ د هغه په نقش قدم روان یو. هغه دا تربیت کړی دی زموږ چې کوم ځای کې تاسو ته د قرآن آیت در ورسېدو، کوم ځای کې تاسو ته صحیح حدیث در ورسېدو، بس دقه زما مذهب د عمل پې کوئ. دا خبره هغه ښوولې د سلفیت د عقیده. اگر که عقیده کې به خبرې ډېرې شتي خو عامه خبره موږ کوو، نو خبره مې دې پورې راواغسته چې بیا پکې دا خلک امام صاحب ته پکې نه ګوري. نو په مقبرو کې تلاوتونه کول څه دي؟ منع دي. د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تجعلوا بیوتکم مقابر، د خپلو کورونه مقبرې مه جوړوئ، څه نه څه تلاوت پکې کوئ. ان الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقره، شیطان د هغه کور نه تښتي په کوم کور کې چې سوره بقره لوستلی کېږي. ډېر برکت والا صورت دی، ډېر برکت والا صورت دی. د خپلو کورونو کې وایي، دیرو کې وایي، خپلو مجلسونو بیټکونو کې وایي، کور کې به برکت، د جادو نه به الله ساتي، د پیریانو د شر نه به الله ساتي، د شیطان د هر شر نه به الله ساتي، د ټولو مخلوقاتو د شر نه به الله ساتي. لکه اوس دې حدیث ته ګوره، امام حاکم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان لکل شیء سناما وسنام القرآن سورة البقره، د هر شي یو اوچته قوبه ده او د قرآن اوچته قوبه سوره بقره ده. دې لپاره مې حدیث وی وان الشیطان اذا سمع سورة البقره تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقره. شیطان چې کله په یو کور کې سوره بقره واوري دغه کور نه تښتي. نو سوره بقره وایي. یو سړی دا وایي چې روزانه د دې ختمولو خو ګران دي،
دا خو تقریبا 2.5 سپارې ختموي به روزانه څوک یې ختمولی شي خو ډېره ښه ده څوک د قرآن قاري دی زباني ورته یاده ده د هغې دپاره خو ډېره ښه ده خو که څوک یې ختمولی نه شي نو لږه لږه یې وایه په ترتیب او چې ختمه شي سوره بقره ختمه شي بیا یې شروع کړه ختمه شوه سوره بقره ختمه شي بیا یې شروع کړه او بیا یې شروع کړه او بیا یې شروع په مخه چې کور کې په مخه ویلی کېږي خپلو وړو ته ووایي خپلو ښځو او بیبیانو ته ووایي مشرانو او کشرانو ته ووایي چې کور کې د سوره بقرې څه نه څه حصه همیشه لوستلی کېږي څلورم کار به دا کوي چې آیت الکرسي به ډېره وي د شیطان نه که بچ کېده غواړي نه څلورم کار به دا کوي چې آیت الکرسي به ډېره به وي په صحیح بخاري کې دا روایت شتي چې څوک د شپې سملی او آیت الکرسي ووي لن یزال علیه من الله حافظ نو د الله د طرف نه په ده باندې چوکیدار مقرر شي او شیطان به ده ته نه رانږدې کېږي تر دې چې دی سحر کېږي یو روایت کې داسې هم راځي امام نسائی راوړی دی په عمل الیوم واللیله کې په هغې کې خو داسې دي چې من قرأ آیت الکرسي حین یصبح سحر چې څوک آیت الکرسي وایي سحر اجیر من الجن الى ان یمسی الله به د پیریانو د شیطان د شر نه ساتي د ماښامه پورې ومن قرأها حين يمسي او څوک چې ماښام آیت الکرسي وایي اجیر من الجن الى ان یصبح نو الله به د پیریانو د شر نه ساتي د کوم وخته پورې د سحر کولو پورې آیت الکرسي دنه پاتې نشي د شپې چې وده کېږي ځینې روایت که د شپې چې وده کېږي آیت الکرسي به د سحر په اذکارو کې آیت الکرسي د ماښام په اذکارو کې آیت الکرسي او د هر منځنه د هر فرض منځنه بعد آیت الکرسي ډېر عظیم آیت دی چې څوک ووایي نو الله یې په خپل حفاظت کې والي او شیطان بیا دته څه نشي ویلی پنځم کار به دا کوي اخرني 2 آیتونه د سورې بقرې ډېر وایه اخرني 2 آیتونه د سورې بقرې دا ډېر وایه اخرني 2 آیتونه کوم ځای شروع کړي آمن الرسول دا به ډېر وي نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت ته امام ترمذي راوړی دی ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض ب2000 عام الله یو کتاب لیکلی دی ځمکه او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې لیکلی انزل منه آیتین ختم بهما سورة البقره او د هغې نه 2 آیتونه نازل کړي دي چې سورة بقرې پې ختمه کړې ده د کتاب نه 2 آیتونه نازل کړي دي چې کوم سورت پې ختم کړی سورة بقره ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان په کوم کور کې چې دغه 2 آیتونه لوستل کېږي شیطان نه رانږدې کېږي په کوم کور کې چې د سورت بقرې اخرني 2 آیتونه لوستل کېږي هغه کور ته شیطان نه رانږدې کېږي نو دا 2 آیتونه ډېر وایي شپږم کار المعوذتان د دې عجیبه اثر دی الله اکبر اخرني 2 سورتونه دي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د دې ناشنا اثر دی حدیث کی راځي امام نسائی راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پناه نیوه په الله پورې د پیریانو د شر نه د انسانانو د نظر نه حتی نزلت المعوذتان تر دې چې د 2 سورتونه نازل شو فلما نزلتا کله چې د 2 سورتونه نازل شو سورة الفلق او سورة الناس اخذ بهما وترك ما سواهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه 2 سورتونه راونیول او دین علاوه چې څه هغې پرېښود
په دې کې پناه نیول شوې ده په الله پورې د شیطان نه، نو څنګه به د الله نه ساتي او څنګه به د الله بیا نه بچ کوي چې څوک الله ته وایي ماله پناه راکوي په اخلاص سره ووایي الله پناه ورکوي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. دا شیطان دی کنه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یا الله د شر د هغه چا نه مې بچ کا چې تا پیدا کړی ولا شیطان والله پیدا کړی دی. د الله مخلوق نه دی، د الله مخلوق دی. نو دا دوه صورتونه مه پرېږدئ، ډېرې وایئ. د سهار په اذکارو کې خو راځي، د ماښام په اذکارو کې هم راځي، او د فرض منځونو نه بعد هم راځي. د شپې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي او بیا به په لاس کې چوف کول او بیا به یې لاسونه په ټول بدن باندې راښکول. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. د دین علاوه هم په مخه وایي. د خپل بچي پې دموئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل بچي حسن او حسین چې د هغه نوسیم بچي دا به یې دمول. تاسو خپل بچي دموئ نو په دم کې پې دا صورتونه مو وایئ. ډېر فایدهمند صورتونه دي، ځکه چې دې کې پناه غوښتې شوې ده د الله نه چې یا الله ماله پناه راکړه، تا پورې پناه نیسمه د شیطان د هر شر نه، الله به دې بچ کړي. الله به یې د شیطان نه به په حفاظت کې کړي. د څو شو؟ شپږ. نن به په دې شپږو باندې اکتفا وکړو. سراج صاحب شپږ کم دي؟ اخلاص، دویم تلاوت القرآن، دغه شان د سورة بقرې تلاوت، څلورم آیت الکرسي په خپلو ځایونو کې لوستل، کوم ځایونه چې شریعت کې راغلي دي او عام یې لوستل. پنځم د سورې بقرې آخرني آیتونه لوستل، او شپږم کار المعوذتان. المعوذتان ډېر ویل، دا دوه سورتونه سورې فلق او سورې ناس، د دې تلاوت ډېر کول. دا شپږ کاره شو. باقي به انشاءالله سبا ذکر کوو د شیطان نه د بچ کېدو دپاره کم کارونه پکار دي. پای کې موږ نن شپږ ذکر کړو، نور به سبا ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د شیطان د هر شر نه په امن او امان کې ساتي، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د هغه سره د مقابلې کولو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.